په لوګر ولایت کې 10 اوریزه کرکټ لوبې چې د 4 لوبډلو ترمنځ په لاره اچول شوې وي نږدې 10 ورځې دوام وکړ. ورته مهال د لوګر ولایت کرکټ مسؤلین وایي دغه لوبې د یاد ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د لوګر کرکټ امریت لخوا د فرهنګي او علمي شخصیتونو تر نوم لاندې ترسره شوې چې نایب امین الله خان لوګري لوبډلې وکولی شو په پایلوبه کې فیض محمد خان لوبډلې ته ماتې ورکړي. هغه ټورنمنټ چې 10 ورځې د پیل کېدلې نن وروستۍ یا پای لوبه ترسره شوله چې نایب غازي امان الله خان لوبډلې وکولې چې پای لوبه کې فیض محمد خان لوګري لوبډلې ته ماتې ورکړي. ځوانان له مخواست دا د سراسي له مخدره توکو نه ډډه وکړي، راسي ورزش ته وده ورکړي، تعلیم وکړي که ورزش ته راسي دغسې د کرکټ امریت د ځوانانو مدیریت او ورزشي امریت د دوی په خدمت کې ده تر خپله وسه به دوی سره همکاري کوي. له بلې خوا د کرکټ لوبغاړي له داسې لوبو په لار اچولو څخه خوښ دي او وایي چې دغه لوبې د لوګر ځوانانو استعدادونو معلومولو لپاره مهمې دي. همدارس د یاد ولایت کرکټ امریت مسؤلینو څخه د نورو پروګرامونو غوښتونکي دي. مې غوښتنه همدا ده چې دغه لوبې باید نور هم زیات شي، همدا رقم ټورنمنټونه باید نور هم زیات شي او د ګراوند په باره کې موږ ته دا ګراوند ډېر زیات مهم ده، باید دا ګراوند جوړ شي او چمن د هغو عادي سوي دي خو لا اوس عملي کار نه دی سوی. ډېره مننه ترې کوو چې موږ لپاره داسې ټورنمنټونه جوړ کړي دي او غوښتنه مو دا ده ترې چې په دې ګراوند باندې لږ کار وکړي، په وکټ باندې کار وکړي، دغه ګراس لپاره لږ څه کوښښ وکړي چې لږ څه زر جوړ شي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې لوګر ولایت ته د کرکټ په برخه کې پاملرنه زیاته شوې او د پرمختګ په حال کې ده.